هغه نازو انا نوم یې ترې ایسته کړی، احمدشاه بابا نوم یې ترې ایسته کړی، رحمان بابا نوم یې ترې ایسته کړی، خوشحال بابا مینه نوم یې ترې ایسته کړی. دا اتومات منګه خاورې څنګه دوی ته ورکړلې سلو 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 سلو. که منګه او تاسې د میرویس نیکه په وخت کې یو کس لرودای لکه زه لکه پولاد یا لکه بل 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 او مبارزه یې کړې وای، هیڅ کله بدخشان، تخار، مزار، هرات، پروان، کاپیسا، پنجشیر د دې په خلکو په نوم باندې نه کېدل. خو که موږ او تاسو ویده پاتې سو، موږ او تاسو همداسې خاموشه پاتې سو، زه درته په تضمین وایم 100 کاله وروسته 99% دغه خاوره به د دوی په لاس کې وي، ځکه نومونه چینجوي، نمونه تغییروي. کله چې نوم چون سو لکه د شارناو نوم نازو یا نایسته که شارناو به کېښوده، اوس د هغوی بلل کېږي، که وغواړې که ونه غواړې تاریخ کې اوس ولیکل سوه شهرناو په نوم یادېږي. پر رسمي اداراتو کې د شهرناو په نوم یادېږي، پر رسمي اداراتو کې کارتیناو په نوم یادېږي، هغه رحمان مینه نوم نور نه یادېږي. کله چې د کارتیناو په نوم یاد سو، کارت مامورین په نوم یاد سو، کارت پروان په نوم یاد سو، کارت چار په نوم یاد سو، یعنی د دوی سوه. عین شکل په ټولو ولایاتو کې همدغه پروسه په جمهوریت کې عملي کېدله، په رسنیو کې همدا نومونه اخیستل کېدل. یو شی تاسو ته وایم، ملي اتل د افغانستان په نوم د وزیر محمد اکبر خان، چاره‌ای وزیر محمد اکبر خان، د چا په نوم چینج سوه؟ چاره‌ای احمد شاه مسعود. تپې وزیر محمد اکبر خان، د چا په نوم ثبت شوه؟ تپې استاد رباني، د رباني قبر هم پکې ښخ کړي. چاره‌ای داود خان، شفاخانه داود خان، سردار محمد داود خان. پوهاندونه عربي پانتون اوس ورباندې نوم یې ښه ده پانتون مارشال پهیم. تعلیم تربیه پانتون اوس ورباندې نوم یې ښه ده پانتون استاد برهان الدین رباني. ځئ لاړ شئ لوحې وګورئ. دا خو اوس ما او تا ورباندې پوهېږو، خو زما او ستا مسی به دا شی نه پوهېږي په دې شي. اوس که ما او تا خپل مسي ته ونه رسې، زما او ستا مسی به په دې شي نه پوهېږي. زما او ستا مسی شارناو ته راسي، نازو انا بیخي په یاد نه وي، نه پوهېږي چې دا پخوانی نو خو د دې نازو اناو یعنې پښتانه اوسېدل. اوس شارناو دی یعنې پارچیوانان اوسېږي. نو همداسې شارناو یې په قندهار کې جوړ کړی، په شارناو یې په ننګرهار کې جوړ کړی، شارناو یې په بړزي کې جوړ کړی. پخواني نومونه زموږ او تاسو پښتو نومونه او مینه یادېده. رحمان مینه، احمد شاه مینه، نازو انا مینه، خوشحال خټک مینه، همدغسې مینې باندې اوس ټولې په کارتې باندې تبدیل کړي. کارتې چار، کارتې سې، کارتې پروان، کارتې دو، کارتې مامورین، خوشحال مینه، کارتې مامورین. دا څه چل سو؟ یو شی بل تاسو ته وایم، حربي پنتون، حربي ښوونځی، تا ته به سند درکړه، تا ته به آسیب زواک د عربي ښوونځي نه فارغ سو، آسیب زواک د عربي پنتون نه فارغ سو، هغه سند به ستا لمسي لیدو او عربي ښوونځی. اوس آسیب زواک د مارشال پهیم پنتون نه فارغ سو، ستا لمسی چې هغه د خپل نیکه سند ګوري، او مارشال پهیم څوک؟ او مارشال پهیم پنجشیری، او دا و ډېر ستر سړی او زما پلار د هغې ځینه فارغ سوی. یعنې د دې ضررونه سلو 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 تاسو ته رسېږي، یو دم نه رسېږي. همداسې چې ستاسو شخصیتونه یې ووژل، همداسې چې ستاسو قام یې بدنامه که، همداسې چې ستاسو ولسونه یې بدنامه که، همداسې چې ستاسو هغه کوم ځایونه چې وو هغه یې بدنامه که. ګوره یو شی تاسو ته وایم، خارجي به پروژه راوړه په جمهوریت وخت کې د مکتبونو. وایي زه غواړم مثلا کاناډا هېواد غوښتل چې 15,000 مکتبونه جوړ کړي، 15,000 مکتبونه جوړ کړي. په دې 15,000 مکتبونو کې کله بس هلمند وقت را ورسیدو، ولا د هلمند بسیار تروریستاس متوجه باش، د قندهار بسیار تروریستاس متوجه باش. برق جور نمیشه، سرت حمله میکنن. مکتب جور کردن نمیتونی، سرت حمله میکنن. پیاسین شریف قسم خورم، پیاسین شریف قسم کوم دروغ وایم، په سترګو مې لیدلي. او حمله هم چا کوله؟ همدوی. یو جنرال نوم یې درته نه اخلم، وا به اخلم، په نوم د جنرال جلال د کونړ امنیه قمندان ټاکل شوی. مکتوب ورپسې ورغی سیستم منپکسي باید خپله چسپکي بم په رنجر کې کېښود د باډیګاردانو. رنجر یې والوځو،
او خپل نوم یې شکی بېرته خپل ځای باندې پاتې شو په سترګو مو لیدلي چې شي په سترګو مو لیدلي په دغه سترګو او په دغه غوږونه مې اورېدلي قومندان دغه غوږونه مې اورېدلي قومندان دغه ښاغلی امرالله صالح ته تاسو ډېر احترام لرئ که نه تاسو د ښاغلي امرالله صالح د امنیت ملي د زمانې راپورونه وګورئ د یو کس په خاطر به مکمل یو کلی بمباروه داسې راپور به مکمل یو کلی به بمباروه په هغه کلي کې به ماشومان مړه کېدل ښځینه مړه کېدې سپین ږیري مړه کېدل د یو کس په خاطر زه تاسو ته لنډ یو شی ووایم زه طالب نه یم او زما افکار هم طالبي نه دي ځکه زه غواړم چې پښتانه تحصیلات وکړي لوړې زده کړې وکړي ډاکټران سي انجینران سي یعنې زه په مجموع کې طالب نه یم خو زه غواړم دلته د طالبانو په هکله یو خبره وکړم دواړه ځلې چې طالبان جوړ شول په مجبوریت په اساس جوړ شو لومړی وار په یوه لسیزه کې داخلي جنګونو کې څوک 15 کلن او 40 کلن دي زما خبره باندې ښه پوهېږي په کورمنځي جګړو کې نه د ښځو ناموس خوندي و نه د 14 کلن هلک چې به د ستاسو په کور کې ولیدو او پوه به سو چې دغه کور کې 14 کلن وړکی سته روسي جوپونه به ول د پاکولکیان به راغله هغه ستا زوی به د کابل ښار نه بوتو یو میاشت 2 میاشتې هغه سره به لواطت کولو یعنې اته هلکان خوندي نه وه ظلم و زیاتیا و بیناموسیا و 100 رقم پرابلمونه وه طالبان مجبوره شول راپورته شي اول وار دویم وار خو ستاسو فکر و کمې یعنې 20 کاله د هلمند موږ لاره باندې پروسه په لاره اچولې ده هر هغه شهید چې په تیر جمهوریت کې شهید شوی ده د هغې څېړنه به کېږي د هغې جدول به جوړېږي هغې مصاحبه به کورنۍ سره کېږي تاسو ته به ډېر زر معلوم سي په هلمند په قندهار په ارزګان په پکتیا په پکتیکا په خوست په ژبه دا څومره پښتانه چې جنایسایت شوي دي دا به ټول وایو دا به ټول خلکو ته ورښکاره کوو زه د یو شي خلاف یم هغه بعضې پښتانه وایي ولا موږ نالش نه کوو موږ هغه نه کوو موږ غیرتي یو موږ دا خبرې نه زه د شي په خلاف یم وروره زما باندې چې ظلم شوی باید دنیا خبره سي ګوره د عبدالرحمن خان وخت کې کوم هزاره که مړ شوی یا نه و مړ شوی تر اوسه پورې دغه هزارهګان وایي چې ما را جنوساید کرده ما را قتل عام کرده ما را کشته راځه ما سره کښېنه دغه د ټولو هزارهګانو کم تلفات چې دي که یوازې د قندهار شهیدانو ته ورسېدل زه ورته تاوان ورکوم خو دوی وایي دومره تر حده پورې ځان مظلومه معرفي کوي چې اوس دوی ته ټولو دروازې وازې کړي په کاناډا کې ورته احترام کېږي کیسونه قبلیږي په جرمني کې ورته احترام کېږي کیسونه قبلیږي په امریکا کې ورته احترام کېږي کیسونه قبلیږي په استرالیا کې ورته احترام کېږي کیسونه قبلیږي عزت کېږي ټولو خلکو ته دروازې وازې کړي ځکه چې دوی کار وکوي دوی د دروغ ویلي ما را میکشه ما مظلومیم ما بیچارهیم ما را میکشه ما را جنوساید میکنه خو دغه پښتانه چې عملی جنوساید سول او ټوله دنیا ورباندې خبره د خپل غږ نه پورته کوي هم په کوزه پښتونخوا کې هم په بره پښتونخوا کې په 13 کال جمهوریت کې غږ نه پورته کوي یوه دانه د پښتون جنوساید لوحه تاسو سره نشته په داسې حال کې چې همدا اوس څوک چې قندهار کې دي لاړ شئ د قندهار هدیرې وګورئ یوازې یوه هدیره د مکمل بامیانو کرته ده نفوس یې 18 کلن 19 کلن 14 کلن ځوانان پکې شهیدان پراته دي همداسې راسه د هلمند دی وګوره کانتینر روپۍ راغلی کانتینر روپۍ راغلی هلمند همدا اوس ټول خامه کورونه بسته خوست کې یو صحیح چارهیي نشته برق هېڅ نه لري څوک راسه ارزګان دی وګوره پکتیا دی وګوره پکتیکا دی وګوره وګوره ځه کانتینر روپۍ راغلی 99 پر سړی سو د استاد برهان الدین رباني زوی وزیر د خارجه او د بهرنیو چارو وزیرو کله بس د افغانستان د ادرس ولاړ یوازې د 3 ولایتو نماینده به
د بدخشان تخار پنجشیر